حکمتیار د امریکا بې پیلوټو الوتکې پاکستان څخه نه راځي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په خپلواک نیو چینل کې درته ښه راغلاست وایم. د نورو تازه او مهم خبرونو لپاره خپلواک نیو چینل در سره سبسکرایب کړئ. د اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي پاکستان امریکا ته اجازه نه ورکوي چې له حریم څخه یې افغانستان ته بې پیلوټه الوتکې راشي او دلته عملیات وکړي. نوموړي ویلي په افغانستان کې تر ماتې وروسته هم امریکا د افغانستان ځمکه او فضا څاري او په دې برخه کې ورسره پاکستان نه بلکې د افغانستان بل ګاونډی چې ښایي اشاره یې ایران ته وي همکاري کوي. د امریکا بې پیلوټه الوتکو په دې وروستیو کې مهم طالب مشران نښه کړي او همدا تېره شپه یې د کابل کارته چهار سیمه کې د طالبانو د 10م ریاست رئیس حاجي احمد وواژو.